والد سے مې د خدای وبخښي ډېر عجیبه سړی ښکلی عالم هم و حکیم هم و او ډېر جذباتي انسان و ما ته یې ګوره ما موټر اخیستی وه وخت سره تاسې تکړه موټر هم نه خو خیر هم پکې نو هغه سره به یو کس کېناستی ده ما ته یې ګوره وایي چې تل داسې ووتې په ګاډي کې کېناستې وایي داسې کړې اسویلې نو والد صاحب خو مې ډېر عجیبه جذباتي و هغه ورته درې کاڼي را واخېستل وایي ده ونیسه وایي په دې څه وکړم وایي ته خو ونیسه که نه وایي دا کاڼي به طلاق ورځی چې دا اسویلې دې ولې وکړم هغه ته به خلکو حکیم صاحب چا به ورته دادا وي یاره حکیم صاحب نه نه وایي ګوره دا به یا غورځې وایي رښتیا را باندې وایي دا زوی چې دې ګاډي ته وختلم په زړه مې وربل شو اسویلې مې وکړه زړه مې وسوځېده مې خدای دې هغه بل ځای مو وسوځاوه بل ځای خو پېژنې که نو زیګر دی خو زه هلکه هغه نور خو بل خورې ته توجه ولر نه شي دا د ملا سره څه برداشت نه شي دا د بجلیګر مولوي صاحب خبره ډېر زبردست سړی وایي د شاخې تاخې زامنو موټر یې واخېستې ډېر سم نه خو چې ملا واخېسته د خلکو په اړه تیاره شو برداشت څوک نه شي دا فرعوني صفت دی